سلامونه ګران لیدونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند وي. د خپرونو پر دوام باندې زموږ سره د افغانستان د انډر 19 ځوان لوبغاړی، هغه څوک چې تاسو به یې له څېرې سره اشنایي لرئ او هغه شیبې به ضرور در یادېږي چې کوم دغه ځوان د سویل افریقې پر وړاندې ډېره بهترینه توپوهنه ترسره کړې ده. صدیق قاتل او هغه څوک چې ډېری خلک بیا ورته افغان کوانټین ډیکاک هم وایي. هرکلی ستړي مه شئ. مننه ان صاحب، خوشحاله اوسئ، تاسو ستړي مه شئ او سلامونه کوم ټولو لیدونکو مینوالو ته، د سپورټ برخې مینوالو ته، او هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ډېره مننه اتل صاحب. پیل به یې له دې وکړو، تمرینات مو څنګه روان دي؟ دلته لوبې روانې دي، 2 سیالۍ ترسره شولې، خو هغومره چې مینوال تمه لري هغومره ښه ثابت نه شوې. د دې وړاندې هم تمرینات جاري ساتلي او که څنګه، ځکه د انډر 19 لوبډلې لوبې خاص نشته تمرینات خو دي، هغه عموما موږ خپل هغه کوم فیورټ فارمیټ هم چې هغه ته لګیا یو. دوی پسې موږ دا دونه مهمې لوبې نه دي زموږ کریر یا د بل څه مسله یې. زموږ مین هدف زما چې د هغه زما ونډې ده چې د اختر نه بعد د لیسټې ده، نو هغه ته ما انشاءالله پوره امادګي نیولې، په همغه پریکټس باندې لګیا یم. دا ټین داسې یو مطلب د انټرټینمنټ ده، نو دې کې خیر آوټ آف فورم او دا خبرې راځي، نو انشاءالله چې ما کوم مین هدف دغه کې به انشاءالله زه ښه ځلیږم. ډېر ښه. د انډر 19 وړاندې لوبې ترسره شوې دي، نړیوال جام یې ترسره شوی دی، په هغو کې د افغانستان نمایندګي تاسو وکوله. ما یوه ویډیو وکتله چې هغه سیالۍ ما کمنټري کړي دي، خو اوس مې له یاده ځینې وځي. د کومې لوبډلې پر وړاندې مو زیاتې منډې ترلاسه کړي دي؟ ما خو زه خپله په جام جهاني یادی که نه عموما او جام جهاني په جام جهاني کې خو ما اخر 2 لوبې وکړې، د استرالیا خلاف مې 60 منډې وکړې او د سویل افریقا خلاف کومه لوبه چې لایف هم هغه کې ما اوس د افغانستان د کرکټ بورډ کومه کرایټریا سته که دوی یو پلیر ته د یو ورلډ کپ اجازه ورکړې ده، نو همغه زما اول ورلډ کپ و. نو یعنې پس له دې کابل نړیوال جام راځي، تاسو به پکې د انډر 19 حصه نه وئ؟ نو د بورډ کرایټریا ته چې وګورو همدغسې ده، خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ته تېر 2020 ورلډ کپ کې موږ ته ابراهیم ځدران راکړی و بیرته، یعنې دغه یو ورلډ کپ مخکې ګربز سره لوبولی 2013 کې. نو همغسې که د بورډ خوښه وي نو هغه به بېل حساب وي، خو نور هغه دوی دا کوم اصول چې موږ ته اول مطلب موږ ته ښودلي ول، په همغه کې خو یو ورلډ کپ اجازه وه. د سویل افریقې پر وړاندې ولوبېدې، د اسټرالیا پر وړاندې ولوبېدې، د هغو لوبډلو پر وړاندې لوبېدل جوت فرق څه کې و؟ صرف زه به دغه ووایم، دغه څوک چې کوم کرکټرز دي چې هغه مطلب غواړي چې بره لیولو کې انډر 19 یا نور دیس کوم فرق او کوم مشکل نشته. زما په مشکل لیول لا همدغه ډومestic ده چې موږ یې کوو، همغه لیول کې صرف کانفیډنس پکار ده، ستا ته کوچ ټیم دغه ټول کانفیډنس درکړي، نو انشاءالله امید لرم چې هر یو هلته لاړ شي نو ښه پرفارمنس وکړي، ځکه چې هلته صرف خبره د کانفیډنس ده. هغه وکټ هر څه ډېر منظم وي، هر څه دونه مشکل نه وي لکه څنګه چې دلته په ډومestic کې نو هغه لیول او دا لیول هېڅ فرق نه کوي. خاص پریشر هینډل کول دي، کانفیډنس ده. تمرینات مو څنګه روان دي په کور دننه په افغانستان کې په ډومestic کرکټ کې؟ تر اوسه خو شکر ده راضي یم، خپلو تمریناتو نه ښه پوره په امادګي سره لګیا یم چې تر څو دغه راتلونکي موږ کوم ډومestic سره روان دي، شپږیزه لیسټې او فرسټ کلاس ده دې کې د پرفارمنس لپاره، نو هغه څه چې زما ویکنیس و هغه ما ته معلوم دي، کومې کمزورتۍ نه په همغه باندې ما کار شروع کړی، نو انشاءالله ریزلټ به یې ښه وي. لومړی سفر مې په 2013 کې د انډیا په طرف و چې هلته موږ د ایشیا کپ دپاره یو کیمپ لره، انډیا او نیپال سره مې یو سیریز و، هغه نه بعد موږ ایشیا کپ کوو، خو بدبختانه به ووایم چې همغې کې بیا زه ډراپ شوم ایشیا کپ دپاره، نو اول سفر مې انډیا ته. څه پکې ډېر جالب و په لومړي سفر کې ستاسو لپاره؟ داسې چې دغه ماحول او هغه د هوټل او دغه ماحول، هغه د خلکو هر څه ډېر غټ فرق کوي، نو زیات هغه ماحول زموږ بیخي نه وایي، جسټ هلته دغه خلکو هغه کوم رقم دوی رویه غوښتله که نه، خو دغه خپله جامې کې بلد یو، نو ډېرې ستونزې مې لرلې، خصوصا بیا په هوټل کې دلته 5 سټار هوټل و، هغه سره موږ سهولتونه او هغه سره موږ نه و بلد، نو دې شیانو کې موږ ډېر زیات غلطېدو، یعنې ډېرې ووایه داسې یو څه جالبې راواخله چې لیدونکي اورېدونکي ورځینې خوند واخلي، یعنې هغه خاطره چې موږ په روسیې کې وایو چې داسې جالبه خاطره رانه وایي، په هغو به خلاص شي، وار به پرې تېر شي. زما دپاره خو دونه ما خپله خاطره ماته نه سو پاتې که نه چې مطلب زه ستاسو سره شریکم، خو زموږ یو ټیممیټ و سلیمان رفزی، نو هغه بیا د ګراوند نه چې و که نه په هوټل ته په سپایکسو کې راغلی و، دا کوم
په هوټل کې ډېر بد غږ و د چې ټکا ختم موږ ټولو شاته وکتل نو د سپایک سره یعنی موږ یې پېژنو بوټانو ته میخونه لاندې اچول کېږي که لیدونکو ته یې خپله تشریح کړي. هغه دغه بوټان چې دي سپیشل د کرکټ دپاره دي ووایه خپله دا بوټ ورته وښایه. دغه بوټان چې دي بیا د کرکټ دپاره تر څو مطلب هغه په پیچ او په ګراونډ کې مطلب एकदम یو بل خوا ته ځي هغه کې خوی نه سي. زه به یې کیمرې ته سم وښایم. نو دا یو څنګه ور اچول کېږي؟ دا خپله یو کلي لري دلته دوه واړه سوري لري هغه ته یو خلاص کړه چې یو وایي کلي خو هلته په پی کې دلته موږ سره نه یو دا هر یو ځان ځان ته کلي ځان ځان ته کلي لري. صحیح کلي یې وایي خو هر یو مطلب خپل ځای لري. دا هوټل کې چا اچولی و؟ سلیمان ربزي. سلیمان بیا مو څه ورته وویل؟ بیا ټول داسې ورته کېنوم چوکۍ کې کېنو موږ دا خلک همونه ګوري ځکه شرم موږ افغانستان نمایندګي و بیا هم دی چوکۍ باندې کېنو د بوټان بدل کړه او موږ داسې مخې ته ودرېستو کې هم نه ګوري. ډېر جالب و ډېر زیات. لومړي وار باندې چې زیری در باندې وشو چې صدیق اتل د افغانستان د انډر 19 حصه ده او لوبېږي څه ډول احساس مو کولو؟ اولا طبعا یو پلیر ته د دې احساس معلومیږي چې هغه کله یو نیشنل ټیم سکواډ کې د هغه نوم راځي انډر 19 ایمرجنګ یا اے ټیم یا نیشنل ټیم نو دا یو ډېر غټ د خوشحالي خبرې هر پلیر ته. نو هغه ول ځل چې و چې موږ ته مطلب 2 ورځې دلته لږ لیټ سه موږ ته ویلې چې نن به اعلانېږي بیا یعنی نه خوب و نه ډوډۍ خوند کوو نو اوبو بس همدې ته منتظر وو چې موږ اوس به سکواډ اعلانېږي اوس به کې راځو خو مت نو بیا هغلته ما یو پوسټ هم کړی چې انتظار ولا ډېر سخت دی. بیا ډېرو خلکو خندا ریکټ کړی وي که نه ځکه هغه ویلې څنګه بیا مې همدغه کیسه ورته وکړه داسې موږ په تمه کړي دا 2 ورځې کېږي. نو چې بیا کله اعلان سه واقعا دغه صحنې به په ما باندې ډېرې کمې راغلي په ژوند کې او بیا راتلو په هیله یم دغسې د خوشحاله نو واقعا یو ډېر سپیشل احساس مې خدای مو بریالي ده. دلته په کور دننه ډېر خلک له کوینټن ډیکاک نه راته وایي څېره دې ورته ده او که نه توپخانه هماغسان چې یو خو دا داسې لیفټي یم نو زیاتره بل کواره کې هم کې داسې لږ خبره یې دې په اړه لیدونکي ښه پوهېږي خو بس دا د لیدونکو یو خپل لیدلوری دی چې څنګه د یو پلیر په اړه لري که نه. خیر زما خپله چې بیا فیورټ پلیر د هغه د انګلینډ الیسټر کوک و چې اوس ریټایر الیسټر کوک د خوښې لوبغاړی دی او ورته یا مینهوال درته د کوینټن ډیکاک نه وایي بس دا د مینهوال یو یعنې ډېر صدیق اتل لپاره د میدان کوم اړخ ته چې